د خوست یو شمېر ځوانان وایي حکومت دې د دغه ولایت په کچه د لویو بنسټیزو پروژو تطبیق کې عملي ګامونه واخلي. یادو ځوانانو د دغه ولایت ځایي مسؤلینو سره په ځانګړې شوې ناسته کې د بیکارۍ کچې د کموالي، لویو اقتصادي او رغنیزو پروژو د تطبیق ترڅنګ په سیمه ییزه کچه د شخصي او قومي ستونزو د حل په تړاو هم د حکومت په هڅو ټینګار کوي. په ناسته کې ځوانانو له حکومت وغوښتل څو په دغه ولایت کې اساسي رغنیزو اقتصادي پروژو پلي کېدو ته زمینه برابره کړي، د ولایت په کچه شته ټولنیزې ستونزې هوارې کړي او ترڅنګ یې د حکومت په اډانه کې د ځوانانو رول ته هم اهمیت ورکړل شي. ولي صاحب موږ ځوانان کولی شو چې تاسو سره په اوږه د وطن په ابادۍ کې د بدو رواجونو د منځه وړلو کې اوږه په اوږه ودرېږو او ستاسو ستونزې حل کړو. زموږ هغه انرژي، هغه ځوانان چې دوی ډېر د فکر څښتنان وو، ډېر د علم څښتنان وو، دوی باید وطن ته کار کړی وای، دوی باید د وطن په رغونه کې، د وطن په جوړونه کې هغه خپله انرژي مصرف کړې وای. دوی نن په نوره نړۍ کې مزدوري کوي او نورې نړۍ ته خدمت کوي. په ورته مهال د خوست ولایتي چارواکو په دې ناسته کې له ځوانانو وغوښتل ځوانان دې د علم، عمل او اخلاص له لارې خپل هیواد ته خدمت وکړي او د بې ځایه اختلافاتو پر ځای دې د یووالي، ورورولۍ او همکارۍ فضا رامنځته کړي او هم یې په سیمه کې د شته ستونزو د هوارۍ ډاډ ورکړ. هر وخت چې ځوانانو د یو فکر چراغ اخیستی وي او په مخه تللی وي، هغه تر منزله خامخا رسولی وي. ځوانان د ټولنې هغه خلک دي چې که ځوانان په فکري ډول باندې جوړ سو، منسجم سو، منظم سول، نو هغه بیا هغه څه کولی شي چې بل څوک یې نشي کولی. دین مو یو ده، وطن مو یو ده، ملت مو یو ده، فکر مو یو ده، کلتور مو یو ده، غم مو یو ده، ښادي مو یوه ده، دښمن مو یو ده، دوست مو یو ده. او د یوه هېواد وګړي او د یوه هېواد د خاورې نه پیدا یو، نو بنا نه ده. ترمنځ باید مکمل توپیرونه ختم کړو. د خوست ولایتي مسؤلینو او ځایي ځوانانو ترمنځ دا ناسته چې د دغه ولایت اطلاعات او کلتور ریاست په هڅو رابلل شوې وه، پکې د دغه ولایت د بېلابېلو ولسوالیو او مرکز په ګډون لسګونه ځوانانو برخه درلوده. حیران احمدزی، امید راډیو، خوست.